یو تن د قیامت په ورځ باندې د خپل زین قدم بنشي اوچتولی او د الله د خوانا او د الله مخې ته تیرېدی بنشي تر څو چې دنه د 5 کارونو تپوس وکړی شي او دی د هغې جواب ورنکي. یعنی تپوس به دې کېږي او دی به جواب ورکوي چې تر څو دا سوال او جواب نی شوی دی د الله د مخې نه قدم نشي اوچتولی. د تاسو ولوستل لا یضل ربي ولا ینسى، نه خطا کیږي رب زما او نه ته هیر راځي. یعنی څوک هم داسې بې حساب او بې کتابه نشي پاتې کېدی. ړومبی تپوس به کېږي ان عمره فیما افناه، د عمر باره کې تپوس دی د قیامت په ورځ چې تعالی الله وایي ما عمر درکړی دا عمر تا په څه کې صرف کړی او په څه کې تیر کړی. اوس که ته دنیا مې ګټله او فیکټري مې وه، دکان مې و، نوکري مې وه، دا چلو دا چلو دا چلو، آیا په دې به نجات ملوش؟ اول خو دا سوچ پکار دی چې دنیا کې د پیدایش مقصد هغه څه. قرآن عظیم الشان کې الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سورة الزاریات 55 نمبر آیات کې الله وی ما ندی پیدا کړي پیریان او انسانان مگر د خپل عبادت دپاره. یو تپوس د قیامت په ورځ به وي ان عمره فیما افناه. دویم تپوس نوجوان طبقې نه وعن شبابه فیما ابلاه، ځوانۍ باره کې به تپوس کېږي چې تعالی الله وی ما ځواني درکړې وه، تا دا ځواني څه کې صرف کړې وه. ثابت دا شو چې ځواني دا قیمتي دور د زندګۍ دی، قیمتي وقت هغه د عمر دی. ذکر دې باره کې د قیامت په ورځ تپوس دی وعن شبابه فیما ابلاه. دریم تپوس به کوي وماله من این اکتسبه، او څلورم وفیما انفقه، مال دې ګټلې په کومه طریقه باندې او مال دې خرچ کړی په کومه طریقه باندې. اوس یو تپوس به کېږي او ته به جواب ورکې. نو که یو تپوس کې کامیابیږي نو بیا بل تپوس دی، نو که هغې کې کامیابیږي نو بل تپوس دی، او که یو وشي او ناکام شي بس خبره ختمه شو. اکثر مولیان صاحبان علماء کرام قبرستان کې چې تقریر کوي صرف د قبر تپوسونه یادوي چې قبر کې به 3 تپوس کېږي من ربک ما دینک من نبیک یا ما تقول فی حق هذا الرجل. رب دې څوک دی، دین دې څه دی او نبی دې څوک و صلی الله علیه وسلم. دغلته خو 3 تپوسونه دي، بیا قیامت کې تا نه 5 تپوسونه دي. او بل روایت کې چې وایي 4 تپوسونه نه دا 2 یو ذکر کوي وماله من این اکتسبه وفیما انفقه، دا یو ذکر کوي. او کوم حدیث کې چې وایي 5 تپوسونه هغه دا جدا جدا ذکر. او 5م تپوس وماذا عمل فیما علم، تا د چې څومره علم درکړی شوی تا په دې خپل علم باندې عمل څومره کړی دی. زموږ ملک مصیبت دی، څوک وایي عمل پکار دی، چغې وایي عمل پکار دی عمل پکار دی، او څوک وایي علم پکار دی علم پکار دی. زه وایم دواړه پکار دی. اول علم پکار دی بیا په دې علم عملم پکار دی. که صرف علم حاصل کې او عمل پې ونه کړي نو بیا څه فایده ده. او که چغه د عمل وي نو عمل خلک په زده کړی شوي علم کوي، چې علم شته نه نو عمل به بس کوي. ځکه تپوس د قیامت په ورځ به کوي وماذا عمل فیما علم، څومره عمل دې کړی په هغه څه چې تا ته علم درکړی شوی. دا تپوس به کېږي د قیامت.